بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیلهمن یم چې تاسو ټول روغ جوړ او د صحت جامه مو په تن وي. زه سلیمان مومن نن بیا له تاسو سره د انګلیسي ژبې د تدریس په برخه کې همکار یم او له تاسو څخه په درنښت هیله کیږي چې د تدریس پر مهال خپل اړوند درسي مواد له ځانه سره ولرئ، لکه کتاب، کتابچه، قلم او هر شی چې زه په تخته باندې لیکم تاسو یې ځان سره نوټ کړئ. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په خپل تیر لوست کې د different kinds of houses د کورونو مختلفو ډولونو په اړه ولوسته. یو ریډینګ و، قصه وه، ځینې لغاتونه موږ او تاسو په هغې کې ولوسته او په دې باندې بحث وکړو چې کوم ډول کورونه موجود دي او څنګه پخوا خلکو په کوم ځایونو کې ژوند کوو، مثال په مغارو کې ژوند کوو، او اوسنۍ کورونه څنګه دي یا عصري کورونه په څه ډول وي. نو په دې موضوعاتو باندې موږ او تاسو یو ریډینګ ولوسته. هیلهمن یم چې زده شوي وي. ګرانو زده کوونکو، راځو خپل نوي درس ته. راځم تاسو ته خپل نوی درس تشریح کوم. موږ او تاسو سره ګرانو زده کوونکو عنوان دی ګریډ. موږ او تاسو سره صنف 10 لسم صنف دی، یونټ 4 څلورمه برخه ده، لیسن درس څلورم دی، 4 پیج صفحات 47 48 و څلوېښتمه او اته څلوېښتمه صفحه ده. ټایټل عنوان زموږ او ستاسو درس څه شی دی؟ ورډ سټډي، د لغاتونو مطالعه او پروګرام موږ او تاسو سره 23م پروګرام دی. زموږ او ستاسو ګرانو زده کوونکو عمومي هدف د دې درس څه شی دی چې زه تاسو باید بیان کړم. نو راځو په ګول په برخه کې زموږ او ستاسو عمومي هدف study and memorize the words and their correct usage. د نوي لغاتونو یا د لغاتونو حفظول یا په حافظې ته سپارل او د هغې دقیق او صحیح استعمال دا زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس هدف دی چې هیلهمن یم چې د درس په اخره کې د هغه هدف موږ او تاسو ترلاسه کړو. ګرانو زده کوونکو، خپل درس باندې شروع کوو. پیج نمبر 47 و څلوېښتمه صفحه، لیسن 4 څلورمه برخه، یونټ 4 څلورمه برخه، لیسن 4 څلورم درس، ورډ سټډي، د لغاتونو مطالعه. ګرانو زده کوونکو، مراجعه وکئ تصویر ته ځو. لکه څنګه چې تاسو تصویر کې ګورئ، موږ او تاسو سره عنوان دی ورډ سټډي، او د دې دپاره چې موږ ښه په دې لغاتونو باندې ځان پوه کړو یا معنا زده کړو، اول به راشو دغه لغاتونه په تخته ولیکو، ترجمه به یې کړو، وروسته به موږ او تاسو د دې اړوند کوم مثالونه چې دي هغه به موږ او تاسو ولولو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو اول دغه کوم لغاتونه چې د ورډ سټډي په برخه کې دي په تخته باندې لیکو، ترجمه کوي، او وروسته له هغې نه به موږ او تاسو په مثالونو باندې کار وکړو. نو دلته راځو ګرانو زده کوونکو، لومړنی لغات په دې برخه کې موږ او تاسو سره عبارت د لسیج څخه ډینجر څخه، او په همدې شکل باندې د دې په ادامه باندې بل لغات موږ او تاسو سره فرنیچر، او ګرانو زده کوونکو د دې لغات په ادامه باندې بل یو موږ او تاسو سره من میډ، او د دې په ادامه باندې بل لغات موږ او تاسو سره ګرانو زده کوونکو مټیریل، او په همدې شکل باندې بل لغات یا آخري لغات موږ او تاسو سره څه شی دی؟ ریزن. نو راځو ګرانو زده کوونکو، دغه لغات موږ او تاسو معنا کوو او وروسته به په مثالونو باندې موږ او تاسو کار وکړو. لومړنی لغات په دې برخه کې عبارت دی له ډینجر څخه چې ډینجر خطر معنا ورکوي، او ورپسې دویم لغات موږ او تاسو سره فرنیچر، او فرنیچر موږ او تاسو فرنیچر ته وایو کوم وسایل چې د لرګیو څخه جوړیږي. من میډ ګرانو زده کوونکو د انسان په واسطه څه شی جوړ شوی وي هغې ته موږ او تاسو من میډ وایو، او مټیریل ګرانو زده کوونکو موادو ته وایي، هغه مواد چې د هغې څخه نور شیان څه کیږي لاسته راځي، او ریزن هم څه شی ته وایي؟ دلیل ته. نو ګرانو زده کوونکو، مراجعه وکړئ تصویر ته. راځو دغه برخې کوم څه چې دي مثالونه چې ورکړي دي یا پوښتنې چې دي دا به په ورډ سټډي په برخه کې موږ او تاسو ولولو. read these words and sentences. دغه لغاتونه ولولئ او جملات هم څه شی کوئ؟ ولولئ. په دغه شکل باندې متوجه اوسئ ګرانو زده کوونکو. زه تاسو ته لولم. Danger means risk. Hazard, the noun form of dangerous.
ډینجر معنا څه شی؟ خطر. او دا ناون دی ګرانو زده کوونکو، یو اسم دی، نوم دی. د دې ورډ یا لغات نوعیت څه شی دی؟ ناون دی. مراجعه وکړئ کتاب ته. The sign in the picture means danger. If you drink from the bottle, it will kill you. It's dangerous to touch the bottle. راځو د همدې لغات کوم پوښتنې چې دا ستاسو فعالیت دی، زه پوښتنه کوم، تاسو فکر وکړئ چې استاد تاسو نه پوښتنه کوي او تاسو په خپلو کورونو کې ځواب کوئ. لومړنی لغات موږ او تاسو ته وایي where do you usually see danger sign. Number 2, where do you see the third sign. Number 3, what does it mean. په همدې شکل باندې ګرانو دوستانو متوجه اوسئ، ادامه ورکوو خپل درس ته. راځو دویم لغات چې موږ او تاسو سره په دې برخه کې دی عبارت دی له فرنیچر څخه. فرنیچر means کوچ. ګورئ ګرانو زده کوونکو دغلته لږه اشتباه شوې ده په کتاب کې. په حقیقت کې دغه کوچ نه دی، کاوچ دی. صحیح ده ګرانو زده کوونکو. د دې هغه دقیق سپیلینګ په دې شکل دی ګرانو زده کوونکو. کتاب کې تاسو ته لیکلي دي چې څه شی؟ کوچ. ګرانو زده کوونکو کوچ موږ او تاسو څه ته وایو؟ سرټیم ته وایو، مربي ته وایو. خو کاوچ بیا موږ او تاسو کاوچ ته وایو. هماغه کوم مثال زینتي وسایل چې د کور دپاره کاوچ په هغې باندې موږ او تاسو کینو، هماغې ته موږ او تاسو بیا کاوچ وایو. نو دغه ای اشتباه شوی، د دې په ځای باید څه شی استعمال شي؟ یو استعمال شي. راځو مراجعه کوو. Furniture means couch, sofa, bed and etc. Furniture خپله څه شی دی؟ یو ناون دی، اسم دی. دا معنا ورکوي څه شی؟ یو کاوچ، سوفا یو کسیزه، کاوچ ته بیا سوفا وایي چې یو کس پې کیني، بed تخت and etc او همداسې نور. A bookcase is a piece of furniture. Two armchairs are two pieces of furniture. په همدې شکل د دې لغاتونه تاسو ځواب کوئ. کوم پوښتنې چې دي په دې برخه کې دغه تاسو څه شی کوئ؟ ځواب کوئ. How many pieces of furniture are there in your classroom? Count the pieces. Remember, this word never takes s in its plural form. ګرانو زده کوونکو دلته یو ښه برخې ته اشاره شوې، یو ښه نقطې ته. وایي دغه فعل هیڅکله هم د اس کلمه یا جمع حالت نه لري. آیا تاسو پوهیږئ چې دغه به څه معنا ورکړي؟ آیا تاسو ذهن کې څه راځي چې ولې دغه لغات اس یا جمع حالت نه لري؟ نو د دې دپاره چې دغه دلیل ښکاره کړو موږ او تاسو راځو په دغه برخه کې وایو چې دغه فرنیچر چې دی دا یو کلیکټیو ناون دی. څه شی؟ کلیکټیو. کلیکټیو ناون هغه نومونو ته ویل کیږي ګرانو زده کوونکو چې هغه څه وي؟ مجموعي نومونه وي. معنا یعنی هغه لغاتونه چې په شکل کې څه شی وي؟ مفرد وي خو جمع معنا ولري. اوس تاسو وګورئ فرنیچر شکل ته متوجه اوسئ. دغه څه شی دی؟ یو مفرد یا څه لري؟ یا سنگل شکل لري. په دغه شکل باندې فرنیچر یعنی نه کوم اس ورسره اضافه شوی، نه جمع حالات لري. دا څه شی دی؟ یو مفرد کلمه ده. په دغه شکل باندې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که چیرې دغسې لغاتونو سره مخ کیږو نو موږ او تاسو باید پوه شو چې دغه جمع معنا ورکوي خو د دې شکل همیشه څه وي؟ مفرده وي. نو د دې سره نه اس جمع کیږي او نه موږ او تاسو ای اس جمع کولی شو. نو فرنیچر چې موږ او تاسو کله وویلې په دې کې چوکۍ هم راځي، میزونه هم راځي، تخت هم راځي، المارۍ راځي، هر هغه شی چې د لرګیو څخه جوړیږي دا په فرنیچر کې راځي. مراجعه وکړئ ګرانو زده کوونکو. دریم لغات موږ او تاسو سره عبارت دی له man made څخه. means not natural. man made یا د انسان د لاس جوړ شوی معنا ورکوي چې یو څه شی طبیعي نه وي. A cave is a natural place. People did not make it. Builders make modern houses, so they are man-made. Material دا خپله هم څه شی دی؟ یو ناون دی. means a physical substance which things are made from. هغه فزیکي ماده ده چې د هغې څخه نور شیان څه کېږي؟ جوړیږي یا لاسته راځي. We make window with wood and glass. We make airplane out of iron. We make pots with clay. Reason means reason خپله څه شی دی؟ دلیل. معنا ورکوي means the cause of an event or situations. We want to know the reason for something.
پوښتنې دي دا تاسو ځواب کوئ صنفي فعالیت دی ستاسو لکه څنګه چې زه پوښتنه کومه متوجه اوسئ What did caveman use caves دغه ځای غلط شوی Why did cavemen use caves Reason to shelter from weather and animals attack What are your reasons for coming to school What reasons do students have when they come late to class? Why do you study hard to pass the exam? په همدغه شکل باندې ګرانو زده کوونکو دغه ځینې پوښتنې چې تاسو ته د دې لغتونو په تړاو شوې وي تاسو ستاسو صنفي فعالیت هیلهمند یم چې په سمه توګه مو ځواب کړي وي خپل درس ته ادامه ورکوو زموږ او ستاسو درس شروع کیږي د 48مې صفحې څخه Turn the page صفحه راواړوئ پیج نمبر 48 48مه صفحه یونټ 4 څلورمه برخه لیسن 4 څلورم درس لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ موږ او تاسو سره بیا هم عنوان څه شی دی ورډ سټډي یا د لغتونو مطالعه ده ګورئ ګرانو زده کوونکو دلته به تاسو همدغه لغتونه چې تاسو درکول شوي په صفحه کې دا به ګورئ چې کوم لغات د کوم خانه سره مطابقت کوي او دې سره سمه معنا ورکوي نو هغه به په دې کې استعمالوئ زه لغتونه تاسو ته لولمه معنا کومه وروسته به یو دوه مثاله زه تاسو ته کار کوم باقي برخه به ستاسو څه شی وي کورنۍ دنده وي راځو به لغتونو ته A light معنا روښانه کول که چیرې ورب وي او که چیرې ناون وي لایټ روښنایي ته وایي draw معنا عکس ویستل نقاشي کول cover معنا پوښول decorate معنا تزیینول ښایست ښکلا وربخل protect معنا ساتل محافظت کول دویمه برخې ته climate معنا څه شی اقلیم فرنیچر ته وایي grass واښه چمن ceiling موږ او تاسو سقف ته وایو چت ته وایو material موادو ته وایي ګرانو زده کوونکو او همچنان په ادامه باندې wooden معنا لرګیز هغه شی چې د لرګیو څخه جوړیږي B wild معنا وحشي C sloping معنا څه شی مایل شکل درلودل D man made د انسان په لاس جوړ شوی او E هم څه شی box shaped یعنی د بکس شکل درلودلو ته موږ box shaped وایو راځو ګرانو زده کوونکو تختې ته مراجعه کوو یو مثال به زه تاسو ته په دې برخه کې کار کوم او وروسته به تاسو دغه پاتې برخه به ستاسو څه شی وي کورنۍ دنده وي تختې ته مراجعه کوو ګرانو زده کوونکو لومړنی مثال دلته دی be careful not to be careful not to خانه خالی be careful not to a fire near petrol ګوري ګرانو زده کوونکو be careful not to څه شی a fire near petrol نو خانه خالی تاسو درکول شوی صحیح مناسب لغات په دې برخه کې وګورئ د ما په نظر مناسب لغات به د دې برخې دپاره څه شي وي لایټ یعنی که چیرې تاسو د پټرول خواته اور بل کوئ نو دا خو لازمي یا دا خو طبیعي خبره ده چې اور به څه شي رامنځته شي be careful متوجه اوسه not to light چې روښانه نه کړې a fire یو اور near petrol د پټرولو په څنګ کې نو په دغه شکل باندې ګرانو زده کوونکو یو بل مثال هم زه تاسو ته کارومه په دغه برخه کې په لومړي برخه کې هیلهمند یم چې متوجه اوسئ او د دې صحیح استعمال څه شی کوي زده کړئ نو ګرانو زده کوونکو راځو بل مثال موږ ته وایي چې parents ورپسې څه شی خانه خالي their children from danger their children from دې شکل باندې danger ګوري ګرانو زده کوونکو د دې برخې په مطابق باندې د دې جملې لپاره
موږ او تاسو سره مناسب لغات څه شی دی؟ protect. protect. نو موږ او تاسو پوهیږو که چیرې زه دغه جمله تاسو ته معنا کړم نو تاسو په دې باندې پوهیږئ چې څنګه مثال دغه لغاتونه یا دغه جمله څنګه د دې لغات سره مثال مناسبه راغلی ده. لکه parents protect والدین یا مور او پلار protect محافظت کوي their children خپلو ماشومانو څخه from danger د خطر څخه. نو د جملې په اساس باندې دغه موږ او تاسو سره مناسب لغات وو. نو ګرانو زده کوونکو دغه 3 برخې دي. زه تاسو ته دغه د کورنۍ دندې په شکل باندې درکوم. هیلهمند یم چې په خپلو کورونو کې په سمه توګه تاسو وکاروئ او د جملو صحیح یوزج لکه څنګه چې ما تاسو مثال کار وکړ د لغاتونو صحیح یوزج په جملاتو کې تاسو څه شی کوئ وکاروئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی درس ټول هدف دغه و چې لغاتونه زده کړو د ورډ سټډي په برخه کې او څنګه دغه لغاتونه موږ او تاسو په خانخالیانو کې څه شي کوو په مناسب ډول دا استعمال کوو چې دغه مسایلو باندې موږ او تاسو بحث وکړو. هیلهمند یم چې زده شوي وي. نو ګرانو زده کوونکو د دې لغاتونو حفظول حافظې ته سپارل او پاتې برخه د اکسرسایز د تمرین دا تاسو د دې ډکول دا ستاسو کورنۍ دنده ده چې په سمه توګه یې په کورونو کې ترسره کړئ. زموږ او ستاسو نننی درس همدلته پای ته رسیږي. هیلهمند یم چې یو څه مو زده کړي وي. تر بیا ځلې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسو په بخښونکي الله سپارم. الله مو مل شه.